ګرانو زده کوونکو په دې هیله چې روغ او جوړ وئ. موږ نن 15 درس پیلو. په 14 درس کې په دغه مسایلو باندې د دوی په کومک باندې موږ ځینې مسایل سره حل کړل. د دویم حالت پاتې درسونه موږ سره وایو. راځو زه یو مثال لیکم. یو سوال راځي انټیګرال د فرض کا داسې ای په توان د ln x پر x dx. موږ غواړو چې د دې انټیګرال وشو. د دې انټیګرال د نیولو لپاره طریقه څه ده؟ د دې انټیګرال د نیولو لپاره طریقه دا ده چې ته لیکې چې انټیګرال دی دا ای په توان د ln x دغه چې موږ په 14 درس کې موږ دا خبره کړې وه، نو کولی شو ولیکو چې انټیګرال د x پر x dx. x چې په x وشي څه کېږي؟ نو انټیګرال د یو dx نو څه شو؟ x جمع c. وموږ څومره اسانه. راځو بل مثال. انټیګرال د ای په توان د 3 ln x پر x مربع dx. موږ غواړو دې انټیګرال وشو. دې انټیګرال لپاره طریقه دا چې انټیګرال دا بدلو x مقابل دا چې لیکو فرض کا دا لیکو چې کولی شو دا داسې هم ولیکو. فکر وکړه دغه x مې ځای لیکلی چې ای په توان د ln x جمع c بېرته دغه شکل ته برابر کړو. نو دا پر x مربع dx. موږ څنګه کولی شو چې دا حل کړو؟ نو معنا دا ده چې انټیګرال د x dx د دې چې انټیګرال وشو x مربع پر 2 دا مساوي شي 1 پر 2 x مربع. معنا 1 پر 2 ای په توان د 2 ln x جمع c. وموږ څومره اسانه. راځو بل مثال. انټیګرال د 15 ای په توان د 2 ln x پر 3x dx پر 3x مربع فرض کړو. د دې انټیګرال د انټیګرال لپاره موږ څه کولی شو؟ دا 15 او 3 بیرون راوباسو. 15 پر 3 انټیګرال دا به داسې ولیکو د دې شکل x مربع پر دا x مربع dx. نو معنا څه شو؟ 15 پر 3 انټیګرال د یو dx. نو معنا 15 پر 3x جمع c. 15 پر 3 خپله د x په ځای باندې لیکلی شو ای په توان د ln x اخره کې جمع c. یعنې دومره پیچلي مسایل په دې کې نه دي. په دې به انشاءالله چې تاسې پوه شوي یاست. اوس که چیرې موږ په توان کې جذري بڼه ولرو، راځو فرض کا د مثال په ډول باندې انټیګرال داسې یو سوال راغلی ای په توان د جذر د x پر جذر د x dx. فرض کا دا سوال موږ غواړو حل کړو. نو تاسې وګورئ موږ که د توان موږ مشتق نیسو آیا دا مخرج موږ ته پوره کوي؟ هو. پس موږ لیکو چې یو مساوي جذر د x. ښه ډي یو که پیدا کړو نو ډي یو مساوي 1 پر 2 جذر د x dx. ښه نو اوس دلته dx ګوره dx یو پر مخرج کې جذر د x شته. نو چې شته موږ ته څو پکې زیات دي؟ 2 پکې زیات دي. اطراف ضرب 2 دا د دې دوه سره خلاص کړو. نو معنا 2 ډي یو مساوي شو 1 پر جذر د x dx. که قیمت گذاری ہو انٹیگرال ای پر توان دے یو دخ دے dx پر جذر د x قیمت سو دے 2 ڈی یو. خا 2 ثابت دے بیرون دے ای پر توان دے یو انٹیگرال شے دے ای پر توان دے یو 2 دانی ضرب ای پر توان دے یو قیمت شے دے جذر د x جمع سی. وہ مکاتب دومره کې چلے ہو. راځو بل مثال کرو. ایگزامپل 2 انټیګرال فرض کا سوال داسې راځي چې ای په توان د 15x جمع 3 تر جذر لاندې پر 15x جمع 3 تر جذر لاندې dx. موږ غواړو دا سوال حل کړو. دې سوال د حل لپاره طریقه څه ده؟ دې سوال د حل لپاره طریقه اوس ګورئ. که موږ دې مشتق نیسو آیا دا پوره کوي؟ هو. نو کولی شو موږ ولیکو d مساوي 15x جمع 3 تر جذر لاندې dp مساوي. ها dp مساوي څه شو؟ dp قیمت نو معنا دا ده 15x جمع 3 مشتق رانا 15 شو پر 15x جمع 3 تر جذر لاندې 2 ضرب ها dx په زیات شو. چې په زیات راغی وګورئ 15 ګوره dx هم شته او مخرج کې دا هم شته. dx هم شته او مخرج کې دا هم شته. 15 او 2 په زیات راغی. دواړه خواوې 2 پر 15 کې ضرب 2 پر 15 تر څو دا 15 دا 2 منځ راشي. دا 15 دی 15 سره دا باندې 2 سره خلاص شو 6 شو. 2 پر 15 د dp مساوي شو 1 پر 15x جمع 3 تر جذر لاندې dx. قیمت گذاری ہو انٹیگرال د دې په ځای ولیکو ای په توان د تعویض مو پی فرض کړئ ضربې د دغه دواړو په ځای
د دغه دواړو په ځای د دې دواړو په ځای قیمت څو دی د دې قیمت دا دی چې 2 پر 5 2 پر 5 ډي پی 2 پر 5 ثابت دی بیرونی راوباسو د ای په توان د پی ډي پی انتګرال شي خپل ای په توان د پی بل اخره 2 پر 5 ای په توان د پی قیمت شي د پی قیمت دغه ته تعویض کړو 15 جمع 3 ترجیح باندې اخر کې جمع سی او موږ دومره سخت بدانی چې تاسو کې پوه شئ تاسو سره وګورئ زه دا کوم ګورئ دا وزران کوم راځو نور بخښونو ته دي چې درسونه لږ زره پاتې دي د دې حالت د دویم حالت اړوند راځو دا خو موږ ټول سوالونه د دغه بخش نه حل کړو که چېرته موږ په دغه بخش کې قضیې ولیکو لکه لومړی مثال انټګرال د x ضرب 15 په توان د x مربع جمع شپږ dx د دې انټګرال نیسو سم کومه د دې مشتق نیسو د x مربع جمع شپږ مشتق نیسو آیا x dx پوره کوي هو د دې مشتق څه دی 2x نو x dx پکې پیدا شو کنه فلهذا ګورئ ما تاسو ته تعویض مهم ده چې کوم تورې تاسو فرضوي کوم تورې چې خوښ وي ام وي پی وي ټي وي ان وي هر تورې چې اوس کولای شي نو زه پی لیکم یا یو لیکم دا مساوي x مربع جمع شپږ نو ګورئ د دې په ځای ما چې ولیکم پی ولیکم زه کوم کوم دا کوم دا نو معنا ډي پی مساوي د دې مشتق څه دی 2x د ډیفرنشیل لپاره دوه خو په dx ضربو نو مطلب ګورئ x dx څو پکې زیات دي 2 اطراف تقسیم 2 کا تقسیم 2 دا ختم شو یو پر 2 डी पी مساوي شو x dx سره راځي چې قیمت گذاري وکړو انټګرال د دې قیمت څو دی د دې په ځای 15 په توان د x مربع جمع شپږ پی او د x dx قیمت څو دغه یو پر 2 डी पी بل اخر یو پر 2 ثابت لیکو یو پر 2 او د انټګرال د 15 په توان د پی डी पी خپل اخر یو پر 2 خپل نو دا شی شو 15 په توان د پی شی 15 په توان د پی پر لانی 15 بل اخر لکه دا څه چې ګوره a په توان د یو نو a په توان د یو پر لانی a دا څه د پی په شکل کې ولیکو نو معنا دا شو چې دا ودی سره ضرب کو یو پر 2 لانی 15 ضرب 15 په توان د پی قیمت شو x مربع جمع شپږ اخر کې جمع سی او مقاطع څومره اسانه او راځو بل مثال کارو دوی مثال انټګرال د کله ته موږ ولیکو چې کوساین x ضرب 3 په توان د sin x dx د دې موږ انټګرال محاسبه کوي اوس ګورئ کومه دا یو فرض کړو د دې مشتق ولې دا نه دی پوره شو نو پس یو مساوي sin x ښه کړي یو پیدا کو دی یو مساوي کېږي د sin x مشتق شری cosine x dx او موږ دا چې پوره کړو نو بل اخر موږ لیکو انټګرال د دې په ځای او واخی 3 په توان د sin x قیمت شری یو cosine x ضرب dx قیمت شری د cosine x dx قیمت du نو مطلب 3 په توان د du دا قضیه ده نو 3 په ځای 3 په توان د u پر لانی 3 بل اخر 3 په توان د u قیمت شری sin x پر لانی 3 جمع سی او مقاطع دومره پیچلې ده راځو بل مثال کارو انټګرال د فرض کا سوال داسې دی چې لس په توان د تانجانت x ضرب سیکینډ مربع د x dx دا سوال راځه نو موږ په یو غوړي موږ مشتق نیسو آیا دا نه هو دی پس p مساوي تانجانت x راځي چې dv پیدا کړو dp مساوي چې کېږي سیکینډ مربع د x dx ګوري د دې قیمت p شو د دې قیمت هغه dp شو نو انټګرال لس په توان د p dp نو بل اخر لس په توان د p شي لس په توان د p پر لانی لس بل اخر لس په توان د p قیمت شي هغه تانجانت x پر لانی لس اخر کې جمع سی یعنی دومره پیچلي مسائل په دې حالت کې نو موجود راځو یو څو مثالونه نور سره کارو په دې برخه کې او نو مخ پر باندې بیا ورسو دا وزن تاسو وګورئ دا اوس بیا نه کوو یعنی موږ په دې حالت کې وکړو چې کچېرې په توان کې موږ تاسو ته لومړي حالت کې پولنومي تابع ویلې په توان کې مو فرض کوو چې فرض کا مسلسلاتي ویلې اوس کچې ته په توان کې جزئی شکل بیا راشي لکه داسې اگزامپل انټګرال د فرض کا 3 په توان د
جذر د x پر جذر د x ټول dx څنګه کولای شو نو موږ د دې چې مشتق ونیسو دا پوره کوي هو نو فلهذا موږ داسې لیکو چې جذر د x دا p فرض او p مساوي جذر د x که dp پیدا کړو dp مساوي 1 پر 2 جذر د x dx نو موږ سره خپل د 2 نشته اطراف ضرب 2 دا 2 دې 2 سره خلاص شو نو 2 dp مساوي شو چې شو 1 پر جذر د x dx نو بل اخر قیمت گذاری انتګرال د 3 په توان د دې قیمت p او dx پر جذر د x قیمت څو ده dx پر جذر د په مخرج جذر د x وي 2 dp نو بل اخر 2 بیرون انتګرال د 3 په توان د p dp بل اخر دا 2 خپل لیکو 3 په توان د p څه ده 3 په توان د p پر لانی 3 بل اخر دا 2 ساده کو 2 پر لانی 3 ضرب 3 په توان د p د p قیمت څه ده 3 په توان جذر د x جمع c او مکاتب یعنی دوره پیچله شکل نو راځو که چېرته په توان کې فرض کړه یو ایکسپوننشل لرونکي تابع اوسي بله لکه داسې اگزامپل ای په توان د x او 3 په توان د ای په توان د x dx د دې موږ ته انټیګرال وسته سمه ده نو زه داسې کوم ښه که د دې مشتق ونیسم دا کېږي هو نو دلته داسې لیکم چې p مساوي ای په توان د x چې dp پیدا کړم ای په توان د x dx پوره کړم دا به ای په توان د x dx نو پس انټیګرال د دې په ځای به ولیکو 3 په توان د p او دا چې شو ای په توان د x ضرب dx قیمت څه ده dp نو بل اخر دا شو چې 3 په توان د p پر لانی 3 د 3 خپل د p قیمت څه ای په توان د x پر لانی 3 جمع راځو په دې برخه کې بل مثال انټیګرال فرض کا د سره چې اته په توان د راشي چې فرض کا اته په توان د ای په توان د x جمع 1 ضرب ای په توان د x dx دا سوال حل د دې سوال د حل لپاره طریقه څه ده د دې سوال د حل لپاره طریقه دا چې ګوري دا موږ u یا p فرضو p مساوي ای په توان د x جمع 1 dp مساوي کیږي کله چې dp پیدا کړ د دې مشتق شه خپل ای په توان د x د خو صفر دی لیکم ضرب dx او مکاتب دا برخه هم dp شو نو معنا چې انټیګرال اته په توان د p ضرب dp بل اخر کې دا موږ کار کوو مخبرات به کې راشو نو معنا موږ کولای شو چې ولیکو اته په توان د p پر لانی اته بل اخر کې محاسبه شي اته په توان د p قیمت څو ده ای په توان د x جمع 1 پر لانی اته اخر کې جمع c او مکاتب یعنی دومره پیچیده درسونه په دې برخه کې هم نو په دغه درس سره دویم حالت هم د تعویضي انټیګرال نیونې پای ته رسیږي هیله مند یم چې تاسو په دغه درسونو سره پوه شوي وئ په تېره موضوع کې ما تاسو ته یو څه مثالونه لیکلي وو چې هغه تاسو حل کړئ خو بیا یې هم وایم په انټیګرال کې یوه خبره یاد ساتئ یوه خبره د درس په اخر کې درته وایم چې په هره موضوع کې سوالونه چې ولیکل شي حل کېږي خو ځینې مسایل دې په ریاضي کې که چېرته ځان له سوال ولیکل شي هیڅوک یې نشي حلولی لکه زه تاسو ته یو مثال لیکم چې بیخي په اسانۍ فکر نه کوم چې څوک یې حل پیدا کړي په دې ټول جهان کې وګرځي لکه دغه انټیګرال د لن x تر جذر لاندې dx دا سوال د نمونې په ډول زه تاسو ته لیکم چې انټیګرال د لن x تر جذر لاندې مطلب دغه د dx که د دې انټیګرال تاسو کولی شئ محاسبه کړئ تاسو به انشاءالله چې یعنی تاسو په ریاضي کې یو اختراع کړی اوسي نو ډېر سوالونه شته دی انشاءالله چې ورو ورو موږ کوشش کوو د ټولو سوالونو پر مختلفو ټایپونو باندې تاسو ته کار کوو انشاءالله چې درس پای ته رسېدلی دی په دې هیله تاسو کوشش کوئ د توجه نه ډېر